سایره په هغه ښځو کې ده چې د ورور او اخښي د لادرکۍ پوښتنې پر هر در رابرسېره کړي، خو ورته جواب نه دی ترلاسه سوی. میرا بھائی آصف بلوچ ہے. زما ورور آصف بلوچ او کزن رشید بلوچ کال 2018 کې اگست په 11 نیټه د نوشکی څخه لادرکه سو. هغه وخت په مطبوعاتو کې د دوی سره تشدد خبرې مخې ته راغلې، خو د دې پس نه عدالت ته وړاندې کړل سو او نه راته ویل کیږي چې د دوی جرم څه دی. په پاکستان کې له تیرو 20 کلو راهیسې د جبري بېدرکیو پیښې روانې دي او په بلوچستان کې په تیره بیا د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې زرګونه کسان لادرکه دي. دا وخت موږ په حساب کې کنفرم رجسټرډ 15,000 کسان بېدرکه دي. دغه کې 1,500 یا 1200 پورې ریاستوي دي. زیاتره دا وخت بېدرک خلک ځوانان دي، تعلیم یافته خلک دي، کوچني افغان دي، یونیورسټي غا کالج غا هر شی غا دوی پورته کړی دي او خاص کر مکران سره ډېر زیات دي. ماما قدیر بلوچ خپل کال 2014 کې د نورو بلوچ ښځو او نارینه‌و سره په سیمه کې د جبري لادرکه کېدو په ضد له بلوچستان څخه تر اسلام آباد پورې چې څه باندې 2000 کیلومتره واټن لري مارچ وکړو. د هغه زوی جلیل ریکی بلوچ په کال 2012 کې تښتول سوی او وژل سوی و. د لادرکه کسانو اکثره کورنۍ د دوی د خپلوانو د لادرکۍ تور پر استخباراتي ادارو لګوي، خو فوج هر کله دغه تورونه رد کړي او وایي دغه لادرکه کسان کېدای شي نورو ترهګرو ډلو کې شامل سوي یا د هیواد څخه بهر وتي. हमारा 5 سالوں سے ایک سیدھا د تیرو 15 کلو راهیسې زموږ دا ساده غوښتنه ده چې دوی دې ومندل شي، که هغه مجرم وي او ریاست ثبوت لري نو عدالت دې پیش کړي. وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې هم د دغه صوبې سره تعلق لري د سېنیټر په توګه سېنیټ کې خپله وینا کې د ماما قدیر دغه شمیرې غلطي ګرځولې وي او په دې اړه یې د ثبوتونو وړاندې کولو غوښتنه کړې وه. په بلوچستان کې خلک د مودې هڅې زوره لادرکه کیږي، خو اوس په ځانګړې توګه زده کوونکي او تعلیم یافته طبقه په نښه کیږي او په دغه حالاتو کې د ډېر مودې هڅې ډېر زیاتوالی لیدل شوی. د لادرکه بلوچستانو دغه معامله هوارول لپاره د اسلام آباد های کورټ په حکم نومبر کال 2022 کې د بلوچستان نېشنل ګوند BNP مشر اختر منګل په مشرۍ کې یو کمیشن هم جوړ کړی سوی و، خو دغه معامله اوس هم دغه رنګه پر ځای پاته ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.